د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له دوامداره پرچاوۍ شکایت کوي او وایي چې له پرونه راهیسې برېښنا نه ده درلودې. دوی ټینګار کوي چې په 40 ساعتونو کې یوازې 3 تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لري او په وینا یې چې یاد وضعیت د دوی ورځنی ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا د برېښنا نشتوالی د ډېرو آنلاین کارونو د درېدو لامل شوی او ښوونیز فعالیتونه یې سخت ګډوډ کړي دي. از دیشبه که ما برق نداریم همه ما نگران هستیم به دلیلی که موبایل های ما چارج ندارد. فامیل های ما که در خارج با اونها ارتباط قرار کردن نمیتوانیم، صحبت کردن نمیتوانیم. بعضی مردم کارهای آنلاین دارن که اونها خیلی خسارت دیدن. باید برق جور شود و این پرچاوی های دوامدار افغانستان ما را خیلی زیاد خسته ساخته. په دې منځ کې د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي وایي چې له پرون راهیسې برېښنایي وسایل او موبایلونه یې له کاره لوېدلي دي. یک شبانه روز شده که برقا خراب شده، برق نداریم و وسایل الکترونیکی موبایل ها همگی خراب شده، بیچارج است. دیگه اگر برق باشه ما در 24 ساعت اگر 5 ساعت برق داشته باشیم، حالا بیخی میگن خراب شده و بیخی هیچ برق نیست. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په موسم کې هیواد تل د برېښنا له ورته ستونزو سره مخ وي او تر دې مخکې هم درنو واورو له امله د برېښنا وارداتي لاینونه له ستونزو سره مخ شوي وو او یو شمېر ولایتونو برېښنا نه درلوده.